बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैम रशीद साफ़ी तासु गोरे प्रोग्राम शायर दस्तूर कतुन को ज़मुंग दाड़खा तास्ता द नवी काल खुशाले डेरे डेरे मुबारक शा। पननी प्रोग्राम की वमुंगा जा जखलू द पाकिस्तान द इक़्तिसाद चिकम मसले दा वख रवानी दी पागिबान बखबर या तरीक़ो दा मिनी बजट चिकम पेश शवी दी पदी बखबर या तरीक़ो द अफ़गानिस्तान सूरत हाल ब डिस्कस को और पाकिस्तान के पतेर काल के च सहाफ़ती इदारों सहाफ़ियान तकम मसले रामखी तशवी वे द हागी सूरत हाल और परातलुन के वक्त के बाद दाकम मौजूद चिमा तस्करा उकड़ा पदी नवी काल के बाद दा मसले कम तरफ तजी पदी बाने खबर या तरीक़ा मुंग सर प्रोग्राम पर मुख्तलिफ बरक़ के मुख्तलिफ मिलमानी पर डुम्बे बरक़ के मासरा मौजूद दे द माहिर इक़्तिसादियात ते और डेर यो ख सहाफ़ी दे और कम चे द पाकिस्तान द इक़्तिसाद पर मसलो बाने डेर खलिकल के और डेर ख पोया लरी डुम्बे मिलमा मुबारक ज़ेब सेब दी स्टूडियो के मासरा मौजूद दी। मुबारक ज़ेब सेब अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबानी। ज़ो गवाड़म ची ज़मुंग दा कतुन की पसादा अल्फाज़ो बाने तासु पोए के तासु पदी मौजू बाने डेर दस्तरस लरे और तासु पदी मौजूदात बाने लिकलम कवे और वयलम पे कवे खुजो वायम तासु न दगा पुख्तन जमादा दादा ची दा मिनी बजट ची कम हुकूमत वर्तवाई द दे ज़रूरत सो और वाकई दा हुकूमत ची कम खबर कई ची द दे मकसद द अवामो फलादा न ची पागी बाने इजाफी यो बोझा चवल दी। जी ढेर मेहरबानी। दा एक्चुअली लका मुंगा दे दा उगोरुनो लका दे वक्त के चे द मुल्क इकोनॉमी दा या तेर शवी दो कालों के चे कम हालात उचले द ग्लोबली द कोविड पर वजह चे आगा इंडस्ट्रियाने और सप्लाईज और अटो सीजुना डिसरप्शन नो आगा सीजुना नॉर्मलाइज के दो पर वजह बानी या आगा खपल जे तो वापस रात लो के बा आगा टाइम लोर लगी दा आगे जो वजह दा यो डेर सीधा खबर दा ची कला सीजुनो په مارکیټ کې کمی راشي که خیال وکړي چې لږ ونتې ټماټر پیاز مارکیټ کې کم شي نو دوکانداران او ریړه والا د هغې قیمتونه وخیږي نو په دغه سینس کې دا ده چې دې ټایم کې یو ګلوبلي چې دی نو قیمتونه ډېر خطرې دي او ډېر غټ ملکونه یونایټډ سټیټ که موږ وګورو په جرمني وګورو موږ انګلینډ وګورو ایون ټو سم هاو انډیا وګورو نو قیمتونه ډېر په ملکونو کې خطلې دي ها چرته به د هغې کوانټټي کمه وي چرته به زیات خو لکه ته دا نشي ویلی چې داسې د پاکستان سره همدلته کې دا کیسه ده نو دا یو سایډ دی. دوی خبره د تاسو وکړه چې آیا د دې ضرورت څه راغی چې لکه ګورنمنټ دا واغستو نو خبره دا ده چې ستا اکانومي په دې حالت کې نه ده لکه ستا چې د امپورټس چې دي هغه ډېر زیاتېده شروع شوي دي ته د یو گروت طرف ته تا په بجټ کې سټپس واغستو چې زه گروت راولم چې نوکرۍ راشي او انډسټریز چې دي هغه کارونه شروع کړي نو د هغې دپاره بیا را مټیریل او یا ایکسپینشن او دا ټول څیزونه په وجه باندې ستا د امپورټ بل سیوا کېده شروع شو نو چې ستا د امپورټ بل کله سیوا کېږي نو ستا په روپۍ باندې د هغې ډېر غټ اثر پرېوځي نو ستا روپۍ دونه زیاته ډیویلیو شوه د هغې قیمت دونه راوغورځېدو چې د هغې په وجه باندې هم ستا امپورټ چې دي هغه ګران شو او مونږ یو امپورټ ډیپندنٹ ملک یو مونږ د خوراک سیزونه هم بار نه راغواړو مونږ تیل هم بار نه راغواړو او د کوکینګ آیل چې دی دام د بار نه زمونږ راځي نور هم بلا سیزونه د بار نه راځي نو ظاهر ده چې د ډالر قیمت وخیږي نو د هغه سیزونو سره قیمت هم وخیږي نو په دغه بیسس باندې حکومت ته د پیسو ضرورت دی که حکومت پیسې به دوه طریقه باندې کېږي یا خو به دیو لونز اخلي مزید قرضې به اخلي او قرضې به اخلي او یا به داسې کوي چې دیو به د ټیکسونو مد کې اضافه راولي خپلې خرچې به کموي نو هغه کې څومره کمای کېدای شي نو هغه حساب سره حکومت ته دا یو آپشن ښکارېدو چې دا کم ټیکسونه چې کم 343 بلین ټیکسونو دا ایگزمپشن دی وډرا کړی دی چې په هغه کې دی وایي چې صرف 71 بلین چې کم ټیکسونه ایریا ده چې کم د بهر ملک نه د خوراک سیزونه راځي لکه په هغه کې کریم دی او پاکې د بیبي پاوډر دی او نور کاسمیټکس جزئیاتو باندې خبرې کوم مبارک ضیب صاحب خو صرف زما پوښتنه دا وه چې ځان مې هم پوهیو زموږ دا کتون کې غواړم چې هغوی هم په دې خبره باندې پوه شي دا مینی بجټ چې دی دا په پاکستان کې څونه فریکوینټ نور پخواني حکومتونو هم دا مینی بجټ پیش کړي وو دی وخت خو تاسو دا وایي چې په دنیا کې د اقتصاد حالت دونه ګډ وډ دی چې د هغې په نتیجه کې پاکستان مجبوره شوی دی او دا مینی بجټ دې ته پیش کول ضروري شوي وو
دا ستاسو په نظر کې هم د دې نه بغیر بل څه لار نه وه د حکومت سره دا مینی بجټ چې پیش کړی و که نه څه نور آپشنز کیدی شو؟ دیکھو موږ که چېرې د دغه ته لاړ شو په 2008 ته لاړ شو نو چې کله د پیپلز پارټۍ ګورنمنټ راغی نو په هغه ټایم کې یو اکنامک کرایسس و او ډېر ایشوز و په هغه ټایم کې نو هغه ټایم کې چې دی مونږ آی ایم ایف طرف ته آپټ کړو چې مونږ آی ایم ایف ته ځو خو آی ایم ایف طرف ته تلو مطلب دا و چې زموږ ډېر څیزونه داسې و چې د هغې په وجه باندې مونږ ته مسلې جوړې شوې یو پولیټیکل پریشر هم جوړ شو زموږ قیمتونه هم سیوا شو ډېر حده پورې تلي بیا په 2013 کې زمونږ یو کرایسس راغی په 2013 کې چې کله د پی ایم ایل این ګورنمنټ راتو نو دوباره هغه کرایسس راغی بیا مونږ آی ایم ایف طرف ته لاړو او آی ایم ایف هم دغه طریقې سره مونږ ته وایي چې تاسو ایډیشنل ټیکسیشن میجر والئ نوي ټیکسونه ولګوئ نوي څیزونه وښیئ په هغې ټیکسونه ولګوئ او بیا سیم چې دی نو هغه په 2018 کې وشو چې کله د دې موجوده حکومت ټایم راغی نو دیو هغه دغه لږ ډیلی کېده مو آی ایم ایف ته تګ خو دیو ته چونکې پته وه چې آی ایم ایف ته مونږ کله هم ځو نو هغه به مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته وښیئ چې تاسو په باسکټ کې تاسو سره ریونیوز به د کوم ځای نه راځي نو لکه دا یو داسې فینومینا ده چې دا دې ګورنمنټ سره سپیسیفک نه ده مخکینی پروګرامز کوم چې دي هغه آی ایم ایف پاکستان ته لکه وینا مو دا ده چې دا د آی ایم ایف یو شرط د هغې د پوره کولو لپاره د حکومت سره هم دغه یو لار وه چې دوی دا منی بجټ چې دی دا وخت په اسمبلی کې آی ایم ایف څه غواړي تا نه آی ایم ایف تا ته دا غواړي هغه یو قرضدار دی هغه قرضه درکوي وایي ته ما ته وښیه چې دا قرضه ماته ته څنګه واپس کوې نو موږ وله بیا پروګرام ورکو چې موږ به دا داسې واپس کوو چې په ده باندې به ټیکس ولګو دلته نه به ټیکس ختم کړو ده باندې به ریټ سیوا کړو نو په دې طریقه باندې به موږ پیسې موږ ته راشي او موږ به تا ته دا قرضه واپس کړو نو هغه تا نه روډ میپ غواړي نو روډ میپ همیشه لپاره حکومت ورکوي که دا حکومت دی او که د دې نه مخکې حکومتونه پاتې شوي دي نو دا بیا په حکومتونو باندې ډیپینډ کوي چې هغه کم روډ میپ چې ورکوي په هغه کې د هغو پرایورټیز کم دي یعنی کم سیکټرز هغه بچ کوي گورننس ایشوز دي د هغو کمپیټنس ایشوز دي هغه کې پرایورټیز دي دا حکومت وایي چې نه مونږه الیټس چې دي مالدار خلک چې دي هغه مونږه ټارګټ کړي دي غریب هم نه دی کړی ځکه چې د دې د حکومت خو دغه دریځ دی بار دا وزیر خزانه هم وایي عمران خان صاحب هم دا وایي وزیر اطلاعات چې د پاکستان دی هغه هم دغه خبره کوي ستاسو په نظر باندې په اقتصادو باندې ډېر ښه پوهیږئ دا ریپورټینګ هم د کلونو نه کوئ په یو نقطه باندې ډېر زیات تاسو پوه واقعي همداسې ده چې دا کم منی بجټ چې کوم حکومت ورته وایي دا واقعي صرف د مالدارو دپاره د هغې باندې بوج به راځي او په زموږ غوندې عام غریب خلک چې کوم دي لوور میډل کلاس او د هغې نه لاندې چې غریبه کومه طبقه ده په هغې به څه اثر نه پرېوځي دا خو خیر کمپلیټلی ویل لکه به نامناسبه وي چې لکه اثر به نه راځي اثر به بالکل وي ځکه چې زموږ میډل کلاس چې کوم دی هغه ورځ ته ورځ ختمیږي د ملک کې کم میډل کلاس او کم چې مونږ او دا ډېر غټ تشویشناکه خبره ټولو نه دا ده چې میډل کلاس ته منځ وځي ګوره د عمران خان فوکس څه دی د عمران خان فوکس دا دی د هغه د ګورنمنټ فوکس دا دی چې هغه ایکسټریم غریبان چې کم احساس پروګرام په لاندې هغه خلک کور کیږي هغه مزدور هغه ریډۍ والا هغه خلک چې د چا یو دغه نشته دی او یا هغه لپاره چې کوم دا د سرایې جوړې شوي دي یا د فری خوراک ورته میلاویږي نو هغه خلک خو کیټرډ شوي دي دې کې هیڅ شک نشته دی دا یو ډېر غټ پروګرام دی چې په هغې ته ادا کوي دویم هغه خلک دي چې کوم هغه سوپر ریچ خلک دي هغه انډسټریلیسټ چې هغو ته انسنټیوز ورکړي دي هغو ته اشرافیه چې ده هغې ته سبسډیز ورکوي هغو ته بلا انسنټیوز ورکړو ګیس ورته سبسډایز میلاویږي بجلي ورته میلاویږي په را مټیریل یې ورته ډیوټیانې ختمې کړي هغه کلاس هم چې دی نو عمران خان کیټر کړی ځکه وایي دا زموږ انډسټریل کلاس دی دې ته ورکو نو دا ملک به انډسټري چلیږي نو په دې منځ کې چې دا میډل کلاس دی د ده باندې به ډېر بوره اثرات را روان دي او که د دې دا ویل چې لکه دې به اثر نه کړي نو ما څونه ښه دا د بیوقوفۍ خبره ده د کوم چې حکومتي ترجمال دی مزمل اسلم صاحب تاسو غالبا چې دا بیان به تاسو موري هغه وایي چې دا مینی بجټ نه دی بلکې ریفارمز بل دی او بل دا خبر هم کوي تاسو خو وایئ چې آی ایم ایف دا ګوري چې زه قرضه در کوم ستا سورسز څه دي ستا سره ټیکسیشن څه دی ته نوي ټیکسونه لګوې سبسډیز کم ځای نه وډرال کې پیسې ریاست ته وایي چې د کم ځای نه به راوړئ چې ماله به یې راکوې نو بیا د ده دا وینا چې دا مینی بجټ نه دی دا ریفارمز بل دی او دې دا هم وایي چې په دې مینی بجټ کې هدف د ټیکس وصولي نه ده دا کنفیوژن غونډې د ده په دې بیان کې نه ښکاري زما خیال هغه دا خبره آوټ اف کنټیکسټ او غلطه وایي ځکه چې عمده د ټیکس اصولي ده ځکه چې 343 بلین
ایگزامپشن سیلز ټیکس نه چې وډرا کیږي فاینانس منسٹر په خپل وای اف بی آر چیرمن په خپل وای چې دا مونږ کړی دي او بیا د خپل دا اسټیمیشن خپل ورکي چې کم امپورټډ آیټمز یعنی د خوراک سیزونه چې کم بهر ملک نه راځي لکه مونږ خلک چې کم د میډل کلاس دی خپل لایف سټایل امپروو کړو چې د بهر چیز او د بهر فش او د بهر دا سیزونه هغه ته ټیکسونه ولګو نو هغه کلاس چې کوم د میډل کلاس ته هغه بالکل د دې اثر پریوزي دا غلطه خبره ده او دا تقریبا 200 بلین چې کوم دی دغه امپورټډ او بیا دوايانې چې دي د دوايانو پر را مټیریل باندې دیو ټیکس ولګاو نو خبره ده چې دیو خو یو طرف ته دا وایي چې مونږ خو دا ټیکس چې لګولای دا په امپورټ سټیج لګولای دا انډسټریالیست چې دي دا ایڈجسټ کولای شي خو ماته کنفیوژن دا ښکاري چې په دې وخت کې د دې ملک پالیسی څه ده کلیریټی نشته دی ځکه یو طرف ته پرایم منسټر عمران خان صاحب ویل چې زه انډسټریلایزیشن طرف ته ځم او چې ته کله انډسټریلایزیشن ته ځې نو ته به په مشینرۍ باندې ټیکسونه ختمې هغه به د په اوس ټیکسونه ولګول بیا د چیرمن وایي بیا چیرمن وایي چې نه دا چې کوم مشینری د کوم را مټیریل دی 70 سالو کې د ملک انډسټریلایزیشن ونه شو او دا فضول ایگزامشن دا ټول ختمول پکار دي هغه شته چې کوم لګ ډیر انډستری دا هغه هم تباہ او برباد نو لکه ماته د کیسه لکه هغه لیک اف ډایرکشن یا پالیسی ډایرکشن پته نه لګي دیو صرف او صرف هغه 2+2=4 والا خبره کې لګیا دي خو دیو ته دیو امپلیکیشنز پته نشته چې د دې ډېر ډراسټیک امپلیکیشنز دي د دې ملک په انډسټریلایزیشن باندې او دا چې کوم انډسټریان الریډي سروایو کوي یا کمپیټ کوي نو هغې دپاره به دا ډېره غټه مسله شي نو حکومت د طرف ماته لږ کنفیوژن دی ځکه چې ډاکټر اشفاق احمد صاحب وایي چې دا ډیر یو غیر مقبوله فیصله ده واقعي چې غیر مقبوله فیصله ده او دا حکومت ډیر د جرأت نه کار اخیستی دی چې دا دونه ټیکسونه دوی نه وي لګول او د کومې سبسډیز چې وډرال کړه بل طرف ته وزیر خزانه صاحب وایي چې دا 200 اربه ډالر د ټیکسونه چې کوم دي دې نه به د ګرانۍ څه سونامي خو نه راځي خلک وایي هسې چغې وخي دا دوه خبرې یو طرف ته بی آر وایي چې واقعي ډېره غیر مقبوله او د سیاسي نقصان به هم حکومت ته کیږي د دې فیصلو نه بل طرف ته وزیر خزانه دا وایي چې دې سره د ګرانۍ څه دونه غټ سیلاب یا دونه غټ طوفان به نه راځي دا دوه بیانونه چې لږ تاسو په دې باندې خپله تجزیه راکړئ دا ډېره سمپل خبره ده چې کله په مارکیټ کې یو څیزونه اویلیبل وي لکه زمونږ ملک کې مونږ به دا اسیوم کو چې اینی پروډکټ د خوراک یو شیز دی هغه په ملک کې چې څونه پیدا کیږي زمونږ کنزمپشن چې دی د هغې ډبل دی یا د هغې نه لږ غونته کې سیوا دی نو دا کنزمپشن برابر خو مونږ خو سرپلس هېڅ شی نه پیدا کوو مونږ ملک کې خو هېڅ شی سرپلس نشته چې کوم زرعي خوراکي مواد دي ایون هغه موږ بهر نه راوړو د دې ډېر سمپل خبره ده که نه دا یو ډېر سمپل لاجک دی چې کوم په دې حکومت په ذهن یا د دې پالیسی میکر هغه اګنور کوي هغه دا دی چې کم سیزونه تا د بار نه راغوښتل که تا به چیز راتو کم ملک به راتلو یا به پروسیسډ فوډ راتو چې تا ماشومانو که تا په هغې باندې ټیکسونه ولګول تا هغه ګران کړو هغه الریډي ګران شوي دي ځکه چې ستا روپۍ ډېره زیاته ډیویلیو شوه هغه سره کاسټ هغې الریډي سیوا شوی چې په ملک کې یو شی سرپلس نه دی هغه کم دی او دغه کمی چې دی هغه به ترو امپورټ پوره کېدو چې تا دا امپورټ بند کو نو دا لوکل چې کوم شی جوړېږي د دې قیمت خو به اټومیټیکلی ځکه ډالر د فلوټینګ پرې خو دی پالیسی د سره شته نه ستاسو خبره چې ډالر سره خو اټومیټیکلی مارکیټ خبره دا ده چې ستا چې به کم مارکیټ کې شارټیج و یا کمی و هغه به ترو امپورټ پوره کېدو تا امپورټ بلاک کو چې امپورټ بلاک شو لوکل چې کوم سپلای ده هغه سړی به اوس خپل منماني پرایسز کوي ځکه تا په دې ملک کې نه ریګولیټري سیسټم شته نه ستا سم مارکیټ میکانیزم شته نه سره پرایس کنټرول شته هغه ورځې چې کله دا اناونسمنټ وشو د بجټ چې دا کې ما کاته نو ریړو والا مې چې نه ملک منی بجټ راغلی دی او بس قیمتونه وختل مونږه د پیاز ټماټر خبره چې سلور او یا کالونه کې چې کوم چوټ په ټیکس مت کې ورکړی شوی یا زرعي شعبې له ورکړی شوی یا صنعتي شعبې له ورکړی شوی دی نو هغې نه همدغه یوې طبقه دا کومه طبقه چې عمران خان وایي چې د دې نه زه ټیکس راوباسم به د دې نه به زه دا پیسې راوباسم هم هغه خلک هغې تمرات هم هغه خلکو اخیستي دي جیبونه د هغې ډک شوي د عمران خان صاحب په دې دور کې هم تاسو کتل چې کو چینی ده کو غنم چې کومه سبسډي ده د هغې فایده د عوامو په ځای باندې همدغې خلکو ته ځي دا یو څو فیملیز چې دي او د یو څو خاندانونه چې دي بالکل ګوره هغه اصل کې ایشو دا ده چې دا
पाकिस्तान کې چې څونه پولیټیکل فیملیز دي دا هر گورنمنٹ کې کنیکټډ دي کته سوچ وکې نو اسد عمر په پی ټی آی کې دی بل رول په پی ایم ایل ان کې دی او د بل رول پته نه لګي کې د شاته د پیپلز پارټي کې دا په داسې ته هر پارټي او د نور دا چې کم چې کومه پارټي دا کومه پارټي وګورئ او خپل ډایرکټ نه ان ډایرکټلی د دیو فیملی کسان په نورو پارټو کې بیسیکلی پولیټیکل سیستم چې کم دی هغه زمونږ دغه شوی دی هغه فریکچرډ شوی دی زمونږ پولیټیکل سیستم چې دی هغه د دې لپاره دی چې کرپټ شوی نو هغه مونږ خپل بزنس انټرست چې دی د هغې د پروټیکټ کولو دپاره نو دا غټ فیملی څه کوي یو کس سیاست ته ولیږي یو فوج ته ولیږي یو بیوروکراسي کارټیل دی یو موناپلی جوړه کړي نو هغه ځای نه هغه خپل انټرست پروټیکټ کوي او پروموټ کوي ما څنګه چې تاسو ته ووایي چې د دیو د پالیسي ډایرکشن نشته دیو ته دا انډرسټینډینګ نشته چې مونږ سرپلس کنټري نه یو مونږ چې کوم ډیفیسټ دی په کم سیزونو کې تا په هغې قیمتونه وختل نو لوکل کس چې دی هغه به اتوماټیکلی د هغې قیمت کوي مبارک صاحب چې په بله خبره تاسو نظام په یو خو تاسو دغه خبرې سره خو هم زما اتفاق دی چې منیجمنټ د ګورنمنټ نشته څه پالیسي هم نشته ډایرکشن هم نشته د دې مینی بجټ یو نتیجه راوتلی شي چې عام غریب ولس چې کم مخکې نه ډېر زیر دباو هغه باندې به نور هم پریشر راځي او هغه ژوند به نور هم ګرانیږي قومي خزانې ته یا ریاست ته د دې بجټ زما په خیال ډېره فایده سمونږ ته نه ښکاري خو بله خبره دا ده چې آیا د حکومت چې دا وخت کم ایمیجیټ د ټولو نه غټ ضرورت و چې آی ایم ایف چې کوم پروګرام دی چې د هغې تکمیل وشي او آی ایم ایف چې کومې غوښتنې چې هغه پوره شي آیا دا کم کاغذي کاروایي دی وشي بېشکه خو دا منی بجټ چې کوم دی آی ایم ایف چې کوم د پاکستان نه څه غوښتنې کولې اوس په د دې نه پس آی ایم ایف مطمئن شي که نه نورې غوښتنې به د دوی وي نه بالکل تقریبا د هغو چې څونه پراید کمیټمنټس وو لکه سټیټ بینک اټانومي غوښتل هغه بل هم هغه چې څه ویل هغه وکړی شو دویم دا و چې د هغو دا وی چې دا ایگزمپشنز چې دی دا تقریبا 370 یا 380 بلیونه پورې دا ایگزمپشنز دی دا ویډرا کوي دا کمیټمنټ هم دوی پوره کړو نو ما ته نه ښکاري چې دا چې څه دی چې 1 بلیون ډالر کم از کم مطمئن شي که عوام نه نو آی ایم ایف عوام خو نه دي مطمئنه خو آی ایم ایف مطمئنه شو او اوس چې کم 1 بلیون ډالر ته په 12 جنوري باندې کم میټینګ دی د بورډ میټینګ دی د آی ایم ایف پاکې به دا 1 بلیون چې کم د آی ایم ایف د ټولو نه غټ زما په خیال چې کم یو خو هغه ریونیو جنریشن باندې زور ورکوي بل ګورنمنټ اف پاکستان باندې د شروع نه د هغې دباو دا دی چې سبسډي وډرال کې نن ستاسو یو سټوري چاپ ته په ورځپاڼه ډان کې 15 ضروري سیزونه چې کوم دي په هغې باندې د یوې میاشتې دپاره به دستور سبسډي برقرار ساتل شوې ده کتونکو ته تاسو ووایئ چې د دغه کم سیزونو باندې سبسډي به دستور برقراره ده او دا کمې سبسډي چې لږې ډېرې کمې پاتې دي آیا دا آی ایم ایف اوس دغه غوښتنې نه کوي چې دا هم ختمې کړي نو ګوره د یوې میاشتې دا بیسیکلي تاسو د سبسډي ذکر وکړو دا 15 آیټمز دي لکه غوړي شو تیل شو دالونه شو او چینی دي اوړه دي په دې په یوټیلیټي سټور باندې د ریټونه لږ کم دي دا په یوټیلیټي سټور باندې دا میلاویږي نو دا دیو د یوې میاشتې دپاره ایکسټینډ کړو دا هم یو انډیکیشن دی چې دیو لانګ ټرم څه پلانینګ نشته دی او یا آی ایم ایف ته دا یو انډیکیشن ورکوي چې موږ دا سبسډي هم ختمو تاسو دې باندې دغه مه کوئ که نه نو دا دغه هم یو ایریا ده خو د ټولو نه چې کومه ډسټربینګ اسپیکټ هغه دا دی چې حکومت چې کوم وزرا دي هغه هم دا خبره کوي چې اګست ته پورې به دا انفلیشن چې دی دا به کانټینیو وي او دا به همدغه شانتې ځي او دې کې ایکسټرنل فیکټرز هم دي لکه دا هم ویلی کېږي چې د ملک نه چې کوم دی د ډالر سمګلینګ روان دی افغانستان ته او په دې کې هم خلکو ډېرې پیسې پیدا کوي لګیا دي نو دغه سمګلینګ چې دی هغې هم یو فیکټر دی چې ستا په روپۍ باندې د هغې هم یو پریشر خوشته یو خپل دغه باندې نو افغانستان د طالبان ټیک اوور چې دی هغې یو امپیکټ ستا په اکانومي شته هغه په خپل ځای ځکه چې ستا اکانومي چې دا د ټولې دنیا چې دا هغه کنټرول کېږي د نیویارک نه او افغانستان یو بلیک هول موجود دی ستا چې څونه لکه یو هلته خو ضرورت دی د نقدو پیسو د کیش پیسو ضرورت دی هغه چاره کرنسي او خصوصي توګه باندې کو ډالر دی نو د هغې ضرورت خو هر ځای کې دی یو آخري پوښتنو طرف ته به راشو دا بجټ نه خو تاسو چې کوم یو نقشه پیش کړه هغې نه خو د پاکستان چې کوم معاشي مسایل دي د هغې حل زما په خیال په دې مینی بجټ کې نه به قیمتونه نور هم سیوا کېږي خو عمران خان صاحب پرون وایي چې پاکستان وبخې پاکستان چې کوم دی د ایشین ټایګر چې دی د هغې مقابله چې ریاست مدینې په ذریعه باندې به پاکستان ډیر بهترین انداز کې کې د غټې غټې دعوې کې چې یو خاموش انقلاب را روان دی نو واقعي چې دا کوم معاشي مسلې چې کومې دي د پاکستان دا وقتي دی او د عمران خان صاحب دا وینا
چې هغه چیلنج کوي د خطې د غټ طاقتونه اقتصادي چې تاسو لږ وارو کې یو خاموش انقلاب د پاکستان کې معاشي انقلاب را روان دی؟ ما سونه خیال هغه خیر ما خو دغه دا سټیټمنټ نه دی اورېدلی خو لکه د که تاسو څه ګورئ دې ټایم کې هغه سره د ګورنمنټ سره جسټیفیکیشن ختم شوي دي دا ګورنمنټ چې دی اوس لکه د مذهبي کارډ استعمالوي که نن هم تاسو وګورئ نو پرایم منسټر صاحب ډایلاګ شروع کړی د انټرنیشنل ریلیجس سکالرز یعنی ریلیجن په پالیټکس کې او هغه هم انوالو کول ان ا وے چې کوم زمونږ مذهبي طبقه ده یا مذهب سره انکلینیشن والا خلک دی هغه په دې خبره باندې راوستل یا هغو ته دا که وګوره چې پرایم منسټر چې کوم د انټرنیشنل سکالرز انوالو کړي دي خبره دې ټایم کې ایشو د انټرنیشنل سکالرز د انوالو کولو یا د ډایلاګ کولو نه ده دې ټایم کې ایشو دا ده چې ستا د ملک چې کوم دی سیکیورټي ستا اکنامک سیکیورټي او ستا ملټري سیکیورټي دا انټرلینک دي یعنی که ته په دې سوچ وکړې چې کله یو اس اس آر ختمېدو نو هغه ملټري لحاظ سره سټرینث زیات سټرانګ ورو دین امریکا خو چونکې اکنامیکلی هغه کولیپس شوی و دې وخت کې د ټول نه غټ چیلنج دی ملک دپاره چې دی او یو غټ سیکیورټي تھریټ چې دی هغه دا ده چې ستا اکانومي ډېره په غلط حالت کې ده ستا اکانومي چې سټرانګ نه نو ته سیکیورټي لحاظ سره هم ته انسیکیور نو دا ډېر امپورټنټ سایډ دی او ته به خلک لکه په مذهب باندې ما څونه خیال دی هغه یو اټمپټ دا وکړو چې هغه څیزونه سیاسي احساس پروګرام باندې خلک دا کړو خو چونکې میجر هیډ چې د دې ټول انفلیشن دی هغه ستا اربن کلاس دی او په اربن کې ستا میډل کلاس دی چې هغه دې وخت کې هیڅوک هم د پرایم منسټر نه خوشحاله نه دي او دا چې دیو دا کم سټیټمنټونه ورکوي چې په کې پي کې چې کم دیو ته دا ریاکشن راغی و چې نه دا زموږ سیټ دغه غلط شوی ورکه دا چې دا نه دی دا سټریټ اوی خلک پریشان فیلیرز دي دیو اکنامک پالیسیز نشته دیو څلور دی که پنځه منسټران فاینانس به درکړه دیو سره سم روډ میپ نشته دی چې دیو هغه سیزونه سټیبلایز کی اکانومي په یو رایټ ډایرکشن ما ته ویل په بجټ کې څه ویل چې موږ گروث طرف ته روان یو نو انسنټیوز یې ورکړم سال 15 میاشتې پس هر څه ته واغستو او ټیکسونه په ولګول په بل میاشت کې باسم د نوي کال د بجټ د پاره بیا دوی نوي ټیکسونه بیا په روان بجټ کې شروع کی ډیره مهرباني مبارک زیب صاحب کتونکو د مبارک زیب صاحب خبرې تاسو واورېدې زمون خو زړه کې دو چې په دې کال په دې وړاندې ورځ باندې تاسو تحقیقي خبرې وکړو خو چې څه حقیقت دی هغه د مبارک زیب صاحب تاسو وړاندې کې خو دو چې د اقتصادي مسلې چې د پاکستان کوم دی په روان کال کې به هم دغه شان به وي او د هغې وینا دا وه چې په دې کې به نور هم اضافه کیږي د پروګرام سلسله روانه ده خو دا وخت شوی دی او د مې وخت تاسو خبر نیوز ګورئ پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی کتونکو دا وخت ما سره موجود دی د جرمني نه د افغانستان امورو ماهر د سکیورټي امورو ماهر ښاغلی اجمل سهیل صاحب هغوی به موږ سره موجود وي موږ به په دې برخه کې د اجمل سهیل صاحب نه ځان پویو چې په کال 2021 کې په افغانستان کې څه وشو او په راتلونکي دا نوی کال چې نن نه کوم شروع شو په دې کې په افغانستان کې څه پیشرفت متوقع دی اجمل سهیل صاحب السلام علیکم السلام علیکم ډیره مننه اجمل سهیل صاحب دا راته ووایه چې د کال 2021 په افغانستان کې د طالبانو راتګ او د امریکې شکست د دې عوامل ستاسو په نظر کې بنیادي څه دا د دې تیر کال د ټولو نه غټه مهمه واقعه ده په سلامونه مارکله کوم زه فکر نه کوم چې هغه رنګ چې زموږ ځینې دوستان او ځینې کارپوهان داسې فکر کوي چې ګنې متحده ایالاتو په افغانستان کې ماتې وخوړه او طالبان بریالي شوله زه د یو بل انګل نه دې ته ګورم ځکه چې هغه فکر کوم چې منګه یو د سټراټیژي د لپاره منګه څو شی زیات اړین لرو یو دا چې
د استراتیژي لپاره د هغه د کوم اهداف چې کوم یو دي د پڅان کې بیا د استراتیژي لپاره هغه ریسورسز چې کوم یو دي او بیا د استراتیژیز لپاره هغه پلانینګ چې کوم یو د اکشن پلان د بیا ټاکټیکل پلانینګ د بیا استراتیژیک پلانینګ دا ټول مسایل کس یو بل سره راواخلو نو دا د لامل ګرځي چې بل اخره امریکای په افغانستان کې ماته نه د خوري بلکې دوی خپل هغه استراتیژیک لیدلوري ته تغییر ورکړي هغه په دې معنی چې دوی هغه پرایورټیز چې په نړیواله کچه باندې وو هغه بدلون موندلی دی نو پر همدې اساس باندې هغوی کوښښ دا وکړه چې دوی فرضاً هغه اهداف چې کوم یو زیات مهمه دي هغه ته زیاته توجه وکړي نسبت د دې لپاره چې هغه هدف کم مهم دي ځکه چې د استراتیژي لپاره دې په څنګ کې چې اهداف مهمه دي هغه ما ویل چې ریسورسز مهم دي د امریکای ریسورسز په دې وخت کې همدغه شرایطو کې د امکان نه درلود چې په څو فرانس کې وجنګېږي چې یو د کاونټر ټیرریزم فرانت یو بل د خوانه دوی د چاینا دغه وکي مخنیوي وکي د پڅان کې د روس مخنیوي وکړي پر همدې اساس باندې دا و او نور څه مسایل لکه چې د دوی د سی لاین کمیونیکیشن دغه د لپاره دغه کول سکیور کول د فود سپلای چین چې کوم یو دغه سکیور کول د کریټیکل منرالز چې کوم یو دي دغه د لپاره اکسس چې کوم یو دغه ډیر مهم ده ساوث چاینا سی او د پڅان کې پاسفیک او ایشیا پاسفیک سم ده اجمل سهیل صاحب بالکل ستاسو خبره صحیح ده د امریکې د افغانستان نه تګ او د طالبانو کابل ته راتګ ته تاسو په خپل یو ځانګړي زاویه باندې ګورئ هغه باندې موږ پوه شو خو پوښتنه دا کوم چې د افغانستان چې کوم دا وخت صورتحال دی هغه راتلونکي وخت کې د هغې منظرنامه درته څه ښکاري آیا موږ څه ښه والی په دغې صورتحال کې د هغې توقع ساتلی شو که نه خدای مکه دغه خاوره به دستور د په وینه سره پاتې کیږي ګور ما مخکې دا په دې موضوع باندې موږ بار باندې بحث کړی ده چې طالبان won the battle but they lost the war په دا په دې معنی چې دوی هغه جګړه چې کوم یو د دوی ګټلې ده ولې دغه ټول دغه کوم بیټل چې کوم د وار چې کوم یو دوی بایللی وار دا په دې معنی چې کوم یو موږ د دوام فیز ته راځو چې هغه د جګړې پای دا دوام فیز کې چې بیا هغه ګورننس ده طالبان په خپل یو خانه خودي په خپل هغه ګورننس کې پاتې راغلي دوی لازم کادر نشته چې دوی د ګورننس پر مخ بوزي ځکه چې دوی د جګړې لپاره آمادګي نیوله جګړې پر مخ وړله ولې دا دوام فیز کې کوم یاده چې دا سولهییز فیز دا د حکومتوالۍ فیز دوی د کې پاتې راغلي دوام مسله دلته دا و چې دوی طالبانو کوښښ دا وکړي چې دوی هغه د یو انګل استراتیژي نه یا ډیپلوماسي نه ولاړ شي هغه پراګماټیک ډیپلوماسي ته چې د څو مختلفو هیوادونو سره اړیکې وساتي دوی څه نه څه په دې کې پر مخ لاړل ولې اوس چې موږ ګورو تاسو په دې وروستۍ کې د عمران خان سټیټمنټ اورېدلی چې هغه ویلي چې د داعش خطر د افغانستان نشته دی دې په څنګ کې د لاو پرون دا سټیټمنټ چې هغوی دا خبره وکړله چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پېژندلو کې تعدیل پکار نه ده نو ټول هغه مسایل دي چې په افغانستان کې لا تر اوسه لا انحط پاتې دي شته دي مشکلات شته دي د اقتصادي له کبله سیاسي له کبله د امنیتي له کبله او بالاخره د ډیپلوماټیک له کبله نو د دې زما په انظور باندې زما په اند باندې زه دغه 2020 کال د افغانستان خلکو د بعد مرغه د خواخوی نه ډک کال نه ګورم جی اجمل سهیل صاحب تاسو خو چې کومې اندېښنې ښکاره کړې د هغې د سره خپل کلک دریځونه هم لرئ او ډېر پوهان په دغه خبرو سره ستاسو سره اتفاق هم کوي خو بیا هم د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي هغې دا ګڼي چې د طالبانو حکومت اوس یو حقیقت دی او په دې نوي کال کې به هم هغه همدغه شان دوام لري ستاسو د دې خبرې سره هم اتفاق زه کوم چې تیرې 15 میاشتې چې کوم د طالبانو د اقتدار وخت پاتې شو په هغې کې هغوی خپله کامیابي نه ترلاسه کړې ده او نه ولس ته ښولې ده خو په دې نوي کال کې بیا هم د هغې نه امیدونه شته
نو بحث خو دا ده چې دا خو یو حقیقت ده ځکه چې موږ په نړیواله کچه باندې په انټرنیشنل پوزیشن باندې موږ دوه رقمه حکومتونه لرو یو ډي فاکټو وایي بل ته د جیور وایي ډي فاکټو د جیور هغه حکومتونه دي چې هغه د په نړیواله کچه باندې د هغوی کوم راکړه ورکړه چې دا هغه حقوقي او حقیقي بڼه ولري اما ډي فاکټو چې دا یو حقیقي بڼه لري ولې دوی کړنې چې کوم دي په نړیواله کچه باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي ځکه چې دوی دغه د ډي فاکټو حالت نه چې دوی ډي جور حالت ته تک د لپاره لازم شرایط پکار دي دا چې د ولس ملاتړ ځان سره ولري د دیموکراتیکو کریډنشل پروسس باندې دوی باید یو منتخب حکومت ولري یا چې دا چې یو ریفرندم پر مخ بوزي او یا دا چې په افغانستان کې الیکشنز وشي چې ترڅو د هغوی په ترڅ کې د حکومت د افغانستان د ولس د خوانه پر رسمیت وپېژندل شي او بیا نړیواله پیژندګلوي پیدا کړي نو په هغه صورت کې دوی د یو ډي فاکټو نه ډي جور ته ځي ولې ډي فاکټو حکومت د شته ده د یو حقیقت ده چې طالبان یو جیوګرافي خپل کنټرول کې لري دوی یو حکومت لري دوی فرضاً د خلکو پر سر باندې حکومت کوي ولې دا دې معنا نه لري چې دوی د یو ډي جور چې هغه د یو لازم او پیژندل شوی حکومت چې د نړیوالو اصول او اساسات او کنونشنونو پر اساس باندې ما سره غلي داسې حکومت نشته نو په همدې اساس باندې دوی پاتې راغلي دي او د حکومت وظیفه دا ده چې خلکو ته سرویسز وړاندې کړي خلکو ته خدمات وړاندې کړي دوی په هغه کې پاتې راغلي دوی دا امکانات لري دوی اوس هم فکر کوي چې دوی یو جګړه ییزه ډله ده چې دوی په افغانستان کې فعالیت کوي ولې دوی باید په دې باندې متوجه شي چې دا دوام پړاو ده it is the second phase for Afghanistan نو دې په خاطر باندې دوی په خپل دریځونو کې باید لازم تغییرات راوړي ټیک اجمل سهیل صاحب په دې خبره هم پوهې کې چې په تیر کال کې خو په رسمي توګه باندې طالبانو چې کوم نړۍ نه کومه غوښتنه وه په رسمي توګه باندې د پیژنګلو پوره نه شوه په دې نوي کال کې چې نن لومړۍ ورځ ده تاسو ته څه ښکاري چې دغه د طالبانو چې کومه غوښتنه ده یا کوم د هغې چې خواهش دی دا په دې کال کې پوره شي او که نه په رسمي توګه باندې د پیژنګلو خواهش دا دوی بیرته دوی د کړنو پورې اړه لري چې دوی په خپلو ژمنو کې هغه خپل پرومیسز کې تر کوم حد پورې دوی کولی شي هغه پرومیس په اصطلاح فولفل کړي ځکه چې یو اصل دا و چې دوی باید د ښځو ته د حقوق ورکړي د کار زمینه ورته مساعد کړي او د هغوی تحصیلاتو د حقوق مسله مراعات کړي چې هغوی هغه کالج ته لاړ شي هغوی یونیورسټي ته لاړ شي دا یو مسله بیا دوی په مختلف وزارتونو کې باید دوی هغه کې باید کار دا دې په څنګ کې هغه ethnic groups چې کوم یو دي چې هغه religious دي هغه political دي هغوی دپاره باید لاره هواره کړي چې په حکومت کې برخه واخلي او بل د دې په څنګ هغه political pluralism چې کوم یو ده چې د هغه د یو ټولنې اساس او بنیاد ده چې په ټولنې کې اختلافات سیاسي شته دي بلکې د political pluralism پر اساس باندې هغوی ته باید په حکومت کې ونډه ورکړي او دې په څنګ کې فرضاً نور داسې مسایل دي چې هغه په سیمه ییزه سطحه باندې دي او دې په څنګ کې هغه اقتصادي لازمې کړنلارې چې کومې دي هغه په کار واچي نو که دا ټول سره په څنګ کې راواخلو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره د رسمیت پېژندلو کې لا زیات واټن وجود لري اجمل صاحب د اقتصاد خبره تاسو وکړه دا وخت د طالبانو د حکومت د ټوټل انحصار چې کوم دی هغه په د بیرون امداد باندې د هغې انحصار دی دغه انحصار به تاسو ته په دې راتلونکي کال کې همدغه شان برقرار به ظاهره موږ ته هم دغه شان ښکاري خو تر کومه پورې به په بیرون مدد باندې د طالب حکومت چلیږي او څنګه چې تاسو وایئ چې د ولس غوښتنې د هغې نه ورځ په ورځ سیوا کیږي او طالب حکومت چې کوم دی دغه غوښتنو په پوره کولو کې هغه ناکامه دی نو زه فکر کوم چې که چېرته موږ همیشه په ایډز باندې په هیومانیټیرین کوآپریشن هیومانیټیرین ایډز باندې کانسنټریشن وکړو دا هېڅکله نتیجه نه ده ورکړې ځکه چې که تاسو وګورئ په افریقا کې تقریبا from decades یعنې د لسیزو نه راپدې خوا هلته هیومانیټیرین ایډز دي ولې موږ اوس هم په افریقا خلک ګورو چې هغوی فکر کې ژوند کوي اساسي اصل ته دا که چېرته ټولنه یو نظام پرمخ دي هغه باید پر
اتکا ونه کی بلکې هغه انویسټ باندې هغه ډایرکټ وی انډایرکټ فورن انویسټمنټ هغه وشي خو له بعد امرغه په افغانستان کې هیڅوک مازر د انویسټمنټ کې لکه یو خپل دی حکومت د امنګ ښکارندوی نه کی چې دا څومره دوام کوي دې په څنګه کې دا نړیوال غن لري ریکګنیشن لري او دې په څنګه کې د خپل طالبانو ځینی چارواکي اوس په بلیک لیست دي هیڅ تاسو یو فرم یو کمپنی او کورپوریشن ریدي نه ده چې هغه راشي په افغانستان کې د دغه وکي انویسټمنټ وکي چې بیا هغه د سانکشن سره مخامخ شي نو پر همدې اساس باندې دا یو لوی اوږده پروسه ده ولې طالبانو غوښتنه دا کوي چې دغه د لپاره چې موږ اوښکول په افغانستان کې انویسټمنټ لپاره موږ خورا زیات نېشنل ریسورسز لرو موږ د دې امکانات چې زیات انویسټمنټ وشي ولې د دې لپاره باید لاره هواره شي موږ باید یو ولسواک نظام یو دیموکراتیک نظام باید ما سره چې ترڅو نړیواله ټولنه په هغه باندې اعتبار وکړي او دغه په ترڅ کې موږ وشکولای دغه انویسټمنټ پروسس چې کوم ده شروع کړو اخیری پوښتنه د داعش ګوند د هغې د موجودګۍ نه انکار کوي طالبان خو ستاسو غوندې کوم چې د سیکیورټي ماهرین دي او پوهان دي هغوی دغه خطرې ته بار بار اشاره کوي په راتلونکي وخت کې د داعش مسله چې کومه ده په افغانستان کې څومره خطرناکه درته ښکاري او په دغه ترڅ کې دغه مسله د ګاونډي هیوادونه لکه د پاکستان لپاره څومره لوی خطر ګڼئ زه فکر کوم چې پاکستان د پاکستان لپاره لوی خطر هغه وخت کې ما سره چې کله پاکستان چې ګری لیست د راغی چې دوی باید په خاطر چې دوی د ټوریزم سره یا د ټوریزم ځال یا د ټریننګ سنټر چې کوم په پاکستان کې وو او دوی تر پښتنې لاندې راغلي وو نو دې په خاطر باندې پاکستان مجبور شو چې طالبان تر فشار لاندې راوړي دې په څنګه کې انټرنیشنل ټیرریزم هغه ګروپس چې کوم هغه باندې پرشر راوړي چې هغه د پاکستان خوره پریدي او هغه افغانستان ته راشي چې کله افغانستان ته دوی راغله نو د پاکستان هغه کنټرول همدغه ډلو باندې بلاس ورکړو نو دا دې لامل وګرځید چې دوی آیسته آیسته د نور نړیوالو هیوادونو سره نور نړیوالو کړیو سره دوی اړیکې پیدا کړلې نو دا یو لوی خطر په دې باندې ده چې تاسو په دې متوجه شئ چې په دې ورځ کې په دې وروستۍ کې د سوریې نه دغه د داعش جنګیالي را روان دي افغانستان ته راځي یو د هغه نه د هغه ګل مراد حلیموف چې کوم یو ده کولونل ګل مراد حلیموف چې دا خپل پټ باندې تاجکستاني ده ولې روسي تابعیت لري هغه اوس 15 وخت داعش افغانستان ته راغلی دی په کې نور ډلې دي نو دا دې لامل ګرځي چې دغه سیستم چې کوم یو دا د بلې خواته روان دی او دې په څنګه کې طالبانو ونه شو کولای چې دوی مخنیوي وکړي حتی داسې معلومات دلته شته دي چې هغه ایغور کوم ګروپونه چې کوم یو دي چې هغه چاینیز ایغورز چې کوم یو عبدالمطلب ایغوري هغه د ای ټی ایم چې کوم یو دغه پولیټیکل هغه اسسټنټ ده هغه 13 ونه په کابل کې وو او الته د افغانستان آی ډي کارت او د افغانستان ورته پاسپورټونه ورکړل شو نو دا د دې ښکارندوی نه کوي چې په خپل طالبانو په کړۍ کې ځینې افراد اشخاص شته دي چې هغوی د داعش سره او ځینې اسلام پالو سره نږدې اړیکې لري او هغه ته ادامه ورکړي نو دا کولی شي چې په لانګ کې د سیمې لپاره د پاکستان لپاره او همدارنګه د نورو هیوادونو لپاره خطر وګرځي نو تاسو ګورئ چې لاوروف د خارجه چارو وزیر د روسیې یو بیا تکرار چې هغوی غوښتل چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني ولې هغوی وکړي چې د عادي په کار نه ده ډیره مننه اجمل سهیل صاحب ستاسو د وخت راکولو او دونه معلوماتي خبرو دپاره کتونکو اجمل سهیل صاحب چې کوم دی راتلونکي کال هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره هغې کې کوم چې د سیکیورټي خدشات دي په هغې په اړه باندې ډېر زیات د هغې نه مطمئن نه دی او اندېښنې ظاهروي خو زموږ دعا دا ده چې الله پاک دې وکړي چې دغه اندېښنې غلطې ثابتې شي د پروګرام سلسله هم داسې روانه ده خو دا وخت شوي د یو دمې وخت تاسو خبر نیوز ګورئ
پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی د پروګرام په دې برخه کې موږ سره موجود دی د صحافیانو د حقونو دپاره سرګرم تنظیم فریډم نیټورک ایگزیکټیو ډایرکټر او سینیر صحافي اقبال خټک صاحب هغه موږ سره موجود دی. کتونکو موږ به په دې برخه کې دا جاج اخلو چې په تیر کال کې په پاکستان کې صحافیانو ته او صحافتي چې کومې ادارې دي هغې ته کومې ستونزې وې او پر روان وخت کې دغه ستونزې آیا ختمېدې یا کمیدې شي او که نه خدای مکه په دې کې څه نوره اضافه هم ښکاري. نو موږ سره موجود دی اقبال خټک صاحب د دې موضوع ډېر ریلیونټ او ماهر دی او د هغې نه به موږ ځان پویو چې څه وشو د صحافت سره په تیر کال کې او په راتلونکي وخت کې به څه کیږي. خټک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خټک صاحب دا راته ووایه چې په تیر کال کې یعنی په 2021 کې په پاکستان کې په صحافیانو باندې څه تیر شو او صحافتي چې کومې ادارې وې هغې سره څه وشو. آیا دا چې کوم یو انټرنیشنل انډکس دی یا چې کوم انډیکیشن وي د آزاد صحافت دپاره هغه تقاضې په تیر کال کې په پاکستان کې پوره شوې او که نه؟ مهرباني رشید صافي صاحب، تیر کال د نورو کالونو په شانتې هم د ژورنالستانو دپاره په پاکستان کې صحافت دپاره ډېر ښه کال نه و. 15 ژورنالستان تیر کال وژل شوي دي او تقریبا په 8 ژورنالستانو باندې د وژنو کوشش شوی دی خو خدای پاک بچ کړي دي. دغه شانتې چې دی د 20 ژورنالستانو خلاف قانوني کیسونه جوړ شوي دي. موږ ګورو چې اوس د حکومت خلک یا د ریاستي خلک چې دی د قانون د لارې ژورنالستان ته چې د مشکلات پیدا کوي او خاص طور باندې چې کوم د پیکا قانون دی په هغې کې د آزادي رای حوالې سره که څوک غږیږي نو هغه خلاف چې دی کیسونه جوړیږي سره. دغه شانتې چې دی په دې ټول تیر کال کې تقریبا 110 واقعات شوي د ژورنالستانو خلاف. نو په دغه حوالې سره خو دغه تیر کال د کال 2021 چې دی یقینا د نورو کالونو په شانتې خراب کال او ژورنالستانو او صحافت دپاره. لیکن په دغه تیر کال کې یو خبره چې دی په ګوته کول هم ضروري دي چې د سند حکومت یو قانون جوړ کړی و چې ژورنالستانو تحفظ وکړي. دغه شانتې بیا په وفاق کې هم وفاقي حکومت یو قانون جوړ کړو چې ژورنالستانو تحفظ دپاره او هغې د ښېګړې دپاره قانون یو جوړ شي. نو دغه یو دغه خبره ده چې موږ دپاره او موږ امید لرو چې دغه قانون راتلو نه پس چې په پاکستان کې چې د کم د سزا نه چوټ کلتور دی هغه به ختم شي او هغه خلک چې ژورنالستان وژني یا یې روي یا یې تختوي یا نور مشکلات ورته پیدا کوي هغې به د انصاف په کټهرۍ کې ضرور ودرېږي. ولې چې پاکستان کې تر اوسه پورې د یو ژورنالست د قاتلانو ته سزا نه ده ملاو شوې. خټک صاحب ستاسو غوندې کوم چې د آزادي صحافت دپاره سرګرم زموږ مشران دي صحافیان دي کومې ادارې دي د فریډم نیټورک غوندې چې کومې ادارې دي د دوی یو غټه ګیله چې کوم د حکومت نه وي هغه د سینسرشپ په هکله باندې وي. دغه تیر کال کې په صحافیانو باندې یا په صحافتي ادارو باندې په پاکستان کې د سینسرشپ څه حالت او په راتلونکي کار کې څه ویني؟ بالکل سینسرشپ چې دی تیر کال ډیر زیات او تاسو کو ګورئ نو حمید میر د تیرو 2 میاشتو نه د هغه باندې پروګرام باندې نه صرف پروګرام باندې بلکې هغه خپل اخبار کې لیکلی هم نشي او کدی چرته د پاکستان نه بهر په یو اخبار کې لیکل کوي نو هلته کې هم چې حکومت خپل کوشش کوي چې هغه لیک ایثار کړي او په دغه حوالاتو کې مخال کې حالاتو کې چې دی سنسرشپ ډیر زیات شوی دی او هغه ژورنالستان چې په حکومت تنقید زیات کوي هغې دپاره ډېر مشکلات دي او موږ کتل چې په 13 کلونو کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست د وینا مطابق تقریبا چې دی 3000 نه زیات کسان چې دی د وخت کې چې دی بیروزګاره دي. په پېښور کې هم چې دی ډېر ژورنالستان بیروزګاره دي او هغه بیروزګاره ژورنالستان اوس په یوټیوب باندې خپل چینل جوړ کړي دي او کوشش کوي چې خپل ځان د پر ژورنالیزم هم وکړي او ورسره د خپل د کور او خپل د خېټې غم هم وکړي. ٹھیک سیاسي حکومتونه چې کوم د میډیا ادارې دي په هغې باندې چې کوم فشار اچوي څنګه چې څه ویډیوز او آډیوز مخې ته راغلي دي په تیرو وختونو کې چې بعضې تیر حکومتونه حکمونه جاري کوي چې دغه ادارې ته د اشتهارونه ډېر ورکړي دغې ته د کم ورکړي
په دې تیر کال کې دغه صورتحال څنګه و او په راتلونکي وخت کې موږ دا توقع کولی شو چې د صحافیانو سره سره کم چې صحافتي ادارې دي چې د دغه سیاسي فشار نه آزادې شي یا کم از کم دغه فشار لږ کم پاتې شي. بالکل چې د کم په وفاق کې یا په صوبو کې چې یو وزارت د اطلاعات وزارت په نامه یادېږي، دغه وزارت چې دی په دغه حوالې سره ډېر بدنامه دی چې حکومت دغه سرکاري اشتهار د یو آلې په تور استعمالوي، هغه مطبوعاتو خلاف چې څوک آزاد ایډیټوریل پالیسی لري او هغه اخبارونه یا ټلویزیون یا ریډیو سټیشن چې د حکومت دوستان دي او د حکومت په خلاف ډېرې خبرې پټولو کوشش کوي، هغې ته دغه اشتهارونه زیات ملاویږي. نو موږ ګڼو چې باید چې په پاکستان کې سنسرشپ ختمول دي، نو باید چې دغه وزارتونه هم ختم شي. بل اړخ ته چې د وفاقي حکومت چې چا کم پارټۍ ګوند د وخت حکومت کوي، یعنی پاکستان تحریک انصاف، هغې انتخابي منشور کې دا لیکلي دي هغې چېرته حکومت کې راغلل نو د وزارت اطلاعات به دا ختموي. خو ډېر افسوس سره چې هغې په دغه خپل انتخابي منشور کې کړې وعدې باندې اوس عمل نه کوي. ټیک، آخري پوښتنه خټک صاحب، د صحافیانو او د صحافتي ادارو خپلې چې کومې ذمهداریانې پاتې شوي دي، څونه احساس ذمهداري دغه صحافیانو یا صحافتي ادارو چې وه په تیر کال کې د هغې خیال یې ساتلی او په راتلونکي وخت کې چې څنګه ستاسو چې کوم نیټورک دی، کوم چې ادارې دي د صحافیانو د فلاح بهبود دپاره چې کوم سرګرمې ادارې دي، هغې په دې راتلونکي وخت کې څه اقدامات کوي یا څه هڅې به کوي چې صحافیان هم خپل احساس ذمہداری وکړي او صحافتي ادارې چې کومې هغه چې کوم واقعي د صحافتي چې کوم ایتکس دي چې هغه یې باندې کاربند پاتې شي؟ ما په خلکو په دغه حوالې سره د عام خلکو ډېر غټ کردار دی که هغه ادارې، مطبوعاتو ادارې یا د ټلویزیون چینل چې د خپل ځان باندې چې کومې اخلاقي ذمہوارۍ هغې ایښي دي هغه نه پوره کوي، نو باید چې د هغې سماجي بایکاټ ته وشي. او که چېرې خلک دغه بایکاټ نه کوي نو په دغه خلکو باندې په زور دغه اخلاقي ذمہوارۍ پوره کول به ډېره ګرانه وي. زه ګڼم چې دغه اخلاقي ذمہوارۍ چې کومې دي دا ډېر ضروري ده چې دغه مطبوعاتو ادارې په خپل ځان باندې لاګو کړي او د خلکو مخ ته خپل یو اعتماد پیدا کړي. که چېرې د خلکو اعتماد ختمیږي په میډیا باندې نو بیا دا چې دی نه صرف د میډیا لپاره نقصان دی بلکې د خلکو لپاره هم نقصان دی او د هیواد لپاره هم نقصان دی. ولې معلومات چې دی هغه ژوند دی، بغیر د معلوماتو نه اوس ژوند تیرول ډیره ګرانه ده. ډیره مننه اقبال خټک صاحب، ډیره مننه. تاسو موږ ته ووایئ چې په تیر کال کې د پاکستان صحافت څنګه او په راتلونکي وخت کې څنګه کېدل پکار دي. ستاسو د وخت راکولو لپاره ډیره مننه. کتونکو د اقبال خټک صاحب خبرې اترې تاسو واورېدې. دا زموږ نننی پروګرام د کال لومبۍ ورځ ده. یو وارې بیا زه تاسو ته د خیبر نیوز د پوره ټیم د طرف نه د نوي کال خوشحاله او مبارکي در کوم او د دې دعا سره ستاسو نه عزت غواړم چې پاکستان په راتلونکي کال کې الله دې وکړي چې کومې ستونزې دي، کوم معاشي دي، کو اقتصادي دي او کو د سکیورټۍ دي، الله پاک دغه ټولې مسلې حل کړي او زموږ په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. نو زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.